لر او بر افغانانو داسې چانس په پیړۍ نه په پیړیو کې راځي لکه نن چې زمونږ او ستاسې دی بر د پښتنو نظام که زورور دی او که کمزوری دی خو ټول د دوی په لاس کې دی ټول د دوی په لاس کې دی لر پښتانه که ټول نوي نیم راجګ شوي دي بیدار شوي دي په دې باندې پوه دي چې لر نظام زمونږ نه دی په موږ باندې ظلم کیږي د کومې ورځې نه چې د پاکستان په نوم یو هیواد جوړ شوی دی چې نن دی او که سبا دی د منځه به ځي په پښتنو باندې تورتم وژنې جبر ظلم سپکاوی پیل شوی دی بل خواته د پنجاب حال په داسې حال کې دی چې مازې ولاړ دی دیکه غواړي نو که په رښتیا سره غواړئ چې که لر افغانان غواړئ چې د دې غلامۍ نه خلاص شئ او د خپل پلار او نیکه حق را خپل کړئ ښه ژوند ولرئ او خپل بچی مو د دغه حال نه د دې قرضونو نه خلاص کړئ لکه نن چې د پاکستان هر بچی په لکونو روپۍ قرضداری دی نو همدا مو وخت دی او برو ته دا وایم چې که غواړئ چې خپل حق مو لاسته راوړئ خپل رونه مو لاسته راوړئ هغه څه چې یو پیړۍ یا دوه پیړۍ وروسته بیا ستاسو مسي کوي نن یې وکئ نن یې ډېر وخت ډېر ښه وخت دی نن یې چانس دی او نن چې کوم کار کیږي بغیر له جنګه هغه سبا په ډېرو مړو باندې او داسې چانس به نه وي هغه ستاسو د لرو پښتنو سره لاس یو کول دي یو بل زغمل دي یو بل ته د ورورۍ لاس ورکول دي او دا دې دپاره چې تاسې هم بریا لاسته راوړئ او دوی هم لاسته بریا راوړي او دوی هم د خپلو وروڼو سره یو ځای شي او تاسو هم خپل ولس او خپله خاوره لاسته راوړئ الله مو ښاد و آباد لره په یووالي کې مو ډېرې زیاتې بریاوې دي یو بل وزغمئ او یو بل مه تېر باسئ ولسونه مه تېر باسئ که تاسې لر پښتانه او بر چې نن نظام لري په رښتینو یاستئ نو دغه منافقتونه چې په خپل منځ کې کوئ دشمن ته په نیغه باندې ودرېدئ او که نه تاسو لر پښتنو ته کافر او آزاد او داسې نور وایي او لر پښتانه برو ته چې دی په بدو بدو نومونو باندې یادوئ نو دا ستاسې منافقتونه دي او ولس په تیارو کې اچول دي د ولس سره جفا ده او ښکارا د ولس او د خاورې سره خیانت دی